سلامونه ملګرو جوړ په خیر په دې هیله چې روغ وي چې هر چیرې وي زه هم په لندن کې نه یم په ایټالیا کې البته د ایټالیا په پلازمینه روم کې یم او دلته له نیکه مرغه د نړۍ بېلابېل مسلمانان نه یوازې مسلمانان بلکې مسیحیان هم راټول شوي دي او دا د مذهبونو د پیوستون په سمبول یو ډول روژه ماتی دوی کړی دی مسلمانانو او د افغانانو د ټولنې یو مشر ادریس جمالي مې پیدا کړ دی به وغږوو لږ څه جمالي صاحب په خیر راغلی ستړی مه شئ مهرباني سپین تڼۍ خوښ اوسئ ښه دی چې تاسو موږ ته د روم سرخار ته تشریف راوړه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم مننه نو لږ راته ووایه د دې غونډې په باره کې راته ووایه ځکه چې ما چې ولیدل لرې نه کلیسا ده او دلته چې ګورم مسلمانان دي او روژه ماتی دی دا څنګه داسې پېښ شول دا د ورورولۍ په حساب باندې پېښ شوي دی ځکه دلته موږ مسلمانان او کریسټیان او عیسویان او مسیحي نور کوم کسان چې دلته پاتې کېږي په ټوله کې په د ټولنې د طرف نه موږ دغه د یووالي په مناسبت باندې نن د ماښام روژه مات احساس کړی په دې کې موږ سره هندوان هم شته دی نور کسان هم شته دی عیسویان هم شته دی نو په دې خاطر باندې هر کال موږ دلته د مسلمانانو په طرف نه د ورورولۍ په طرف باندې د ورورولۍ په نګاه باندې موږ هغه د ماښام روژه ماتې تیاروو هر کال دلته موږ دغه مناسبت باندې دا د الله تعالی هغه مبارکه میاشت ده نو په دې خاطر باندې دغه ټول کسان موږ یو ځای راغونډېږو خپل روژه ماتې د څو مذهبونو استازي به یې دلته فکر کوي تقریبا داسې تقریبا 4-5 مذهبونه شته مهمو مذهبونو ټول دلته کسان موجود دي ځکه چې دا تاسو سره مې مخکې کسان پېژندګلوله وکړه بعضې ژورنالستان هم راغلي د دې ځای د سنا مجلس کسان هم راغلي او نور کسان هم راغلي او د دې ځای د والي مشخص چې کوم یو کس و هغې هم دلته خپل سلامونه تقدیم کړل ټولو مسلمانانو او نورو کسانو لپاره او هدف مو څه دی د دې ټولېدنې نه دې ټولنې هدف دا دی چې ورورولي ده باید یو ځای ژوند وکړو که هغه مسلمان وي که هغه کریسټیان وي که هغه مسیحي او که نور مذهبونه باید دلته ژوند چې دی باید موږ یو ځای وکړو د دې توپیر او تړاو ونه کړو چې ته د کوم مذهب پورې تړلی او د کوم جنس پورې تړلی په دې باندې موږ مخکې والی کولی شو چې موږ پرمختګ د نړۍ سره یو ځای کړو او نړۍ د انسانانو سره یو ځای کړو نو همغه د سعدي شعر ده چې وایي بني آدم اعضای یکدیگرن بېشک نو د افغانانو په اړه لږ څه راته وایي ځکه تاسو د افغانانو د ټولنې مرستیال یاست بله افغانان څنګه دي دلته په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي نه دي څومره به یې شاوخوا دلته خو تقریبا کم د وخت مطابق چې دي تقریبا د 15,000 نه زیات افغانان صرف شوي دي خو په روم ښار کې یې کسان کم دي د نورو ولایتونو د جنوب ولایتونو کې زموږ افغانان زیات دي د 2021 نه چې زموږ زوړ حکومت ختم شوی او نوی حکومت راغلی د هغې نه وروسته د افغانانو تعداد دلته په ایټالیا کې زیات شوی د نورو ممالکونو په نسبت باندې بیا هم کم دی خو په ایټالیا کې د مخکیني کلونو په مناسبت باندې یې شمېره زیاده ده او ما بیګا د یو بنګالي سره خبرې کولې د بنګلادیش والا په یو دکان کې اخته و د سر ټکاوه وایي دلته خوند نشته نو د افغانانو څنګه دی وضعیت دلته ځکه داسې معلومیږي چې ایټالیا په خپله داسې موړ هیواد نه دی اقتصادي حالت یې دومره ښه نه دی لکه د ځینو نورو هیوادونو د افغانانو وضعیت څنګه دی بېشکه افغانان خو من خصوصا داسې چې خپل اختیار والی هر څوک خپل کاروبار کې خپل کارونه کوي اقتصادي هغه وضع به دومره زیاته کمه او نه وي خو بیا هم خپل کارونو ته زیاته توجه ورکړې ده بعضې کارونه هم کوي لکه زه په خپله په یو امیګریشن آفس کې نه د مهاجرینو په یو دفتر کې کار کوم د ترجمان په حیث باندې او د شپې د طرف نه یو بل یو کمپ دی چې هغه هم د مهاجرینو دپاره دی هلته کار کوم یعنې افغانان چې په خصوصا کې دلته افغانان زیات ژوند چې کوي نو هغې خپل کارونه په مخ باندې وړي دي او د نور افغانان چې کوم یو دي هغه هم هغه بعضې کارونه کوي چې ډېر شاق هم نه خو مناسبت باندې ادارې چې کارونه پر مخ باندې ځي ژوند او د امیګریشن یا د کډوالو خبره دی چې وکړه تاسو په اداره کې کار کوئ د کډوالو په برخه کې ما چې تر کومه ځایه لیدلي دي په ایټالیا کې زړه نه ښه کاوه افغانانو راتلل به وایي موږ ځان لندن ته رسوو که نه ده برطانیا لندن نو د دې دلیل څه اوس څنګه دی حالت اوس حالات ډېر ښه دی لکه د پخوا په مناسبت باندې هغه بینیفټ چې کوم یو دی په لندن او په نورو مملکتونو کې ورکول کېږي په ایټالیا کې کم دی ځکه د ایټالیا اقتصاد په داسې برخه ولاړ نه دی لکه څنګه چې د لندن اقتصاد ولاړ دی نو د مهاجرینو سره کومک کوي همکاري ورسره کوي ځایونه ورته ورکوي پروژې ورسره شته دی خو د تیر په مناسبت باندې افغانان اوس دلته زیات ایسارېږي او په خپلو منځو کې څنګه دی افغانانو اتحاد او پیوستون څنګه دی د ډلې ډلبازۍ خو به نه وي نه پوهېږم د ژبو خبره د قومونو خبره د ګوندونو خبره څومره دغه دلته خو موږ زه تقریبا د 14-16 کالو نه ژوند کوم موږ افغان کمیونټي چې کومه ده په دې تعلق باندې د افغانانو سره
هموار غونډې کوي خبرې کوي او په دې خاطر باندې نه هغسې لکه چې په افغانستان کې یو دلته نشته دلته ټول وګړي افغانان چې کوم یو دي هوسا ژوند کوي او دغه ډلو ټاکلو دپاره خاص سوچ او فکر نه دی پکار په تبلیغاتي بڼه باندې په نور په سوشل میډیا باندې دغه کارونه شته دی چې تاسو به هم کتلي د بعضې مملکتونو را طرف نه چې نومونه اخیستل کېږي چې زه افغان نیم او یا د افغانستان نه نیم یا د نورو مملکتونو نومونه په افغانستان باندې کېښودل کېږي لکه د خراسان په نوم باندې هغه ډلې ټپلې دلته نشته دی او موږ ورته ځای نه ورکوو څنګه چې د افغان ټولنې د مرکزي دفتر د طرف نه دغه بعضې اعلامیې خپرې شوي دي په دې خاطر باندې هغه کسان چې دلته دغه کوي نو د هغې دپاره ضرورت یا دغه یې نشته دی نو په دې خاطر باندې دغه افغانانو چې کوم هغه ډلې ټپلې په افغانستان کې وي هغه دلته نشته دی یعنې خوشګوار موډ باندې خپل افغانستان دلته ژوند کوي په دې خاطر باندې دا کارونه په مخ باندې روان او د افغانانو خبره چې مونږ کوو ستاسو د ټولنې لخوا کوم خدمتونه وړاندې کېږي افغانانو ته تاسو څه کوئ او افغانانو څومره راضي یاست افغانانو نه راځي ځکه افغانان یو ویاړلی ملت دی موږ ته خپله راځي د افغانانو سره هموار زموږ مرکې رواني پنډغالې رواني ورسره کینو ژوند او هغه باندې خبرې ورسره کوو په دې باندې د افغانانو هغه همکاري چې ده موږ سره لپاره سرلوړې ده یعنې موږ دپاره اولنی حق لري او هغې دپاره هغه کارونه په مخ باندې موږ وړو ځکه دلته د افغانستان د بعضې ورځو لمانځل چې موږ کوو نور پروګرامونه دلته لکه نن پروګرام چې تاسو په خپله وینئ چې د هغه کسانو سره موږ دلته ناست دي چې هغه د اسلام سره یا د مذهبونو سره تعلق کم دی او د هغه کسانو سره چې موږ دلته ژوند کوو نو هغه د ورورولۍ ژوند ورسره کوو په دې کې موږ توپیر نشته چې د کم نهاد نه او کم دغه نه مذهب نه یو په دې خاطر باندې هغه د ژوند پرمختګ باندې موږ کارونه کوو چې را روان ژوند زموږ هوسا وګرځي په دې باندې زموږ کارونه زیات مرکز دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندی دی کسان بیروبار ډېر د خلک هم تېر راتېر شول خو خیر موږ دې وبخښي زموږ مینوالو نه بیا هم زما په دغه دا چې موږ دې وبخښي په دې خاطر باندې زموږ د نننی ماښام چې د ډېرو کسانو سره د هر ژوند د هر طبقې کسان موږ سره شته دی په دې ویډیو کې چې هغه کسان مخکې وروسته شوي دي ستاسو نه بخښنه غواړو په آینده کې به چې نور ویډیوګانې کېږي دغسې مزاحمت به د خلکو نه تاسو نه جهان مننه تاسو خدمت وکړئ زه به دا خلک هم لږ پکې راولم د اوس لپاره خدای پاماني کوم کور ودان ژوندی اوسئ السلام علیکم ګرانه جو خلاري په خیر مې ولیدلې څنګه یې